الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما محترم مسلمانانو ورونو، تاسو ته معلومه ده چې دا د محرم میاشته ده. محرم میاشته یو د حرمت او د احترام او د عظمت میاشته ده. په کال کې څلور میاشتې هغه د عظمت او د حرمت او د احترام میاشتې دي. په هغه څلور میاشتې کې یو د اوس د محرم میاشته ده. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي منها 4 حرم. په دې کال کې څلور میاشتې چې دي د حرمت والا میاشتې دي، د عظمت په هغو کې یوه د محرم الحرام د اوس میاشته ده. د دې میاشتې فضیلت او خاص کر په دې میاشت کې چې لسم تاریخ دی، عاشورا ورځ چې ورته ویل کېږي. عاشورا د 10 لسم تاریخ د محرم. د دې ورځې ډېر عظمت او ډېر احترام او ډېر بابرکته ورځ ده. ځینې تاریخي روایات کې راځي، اگر چې هغه روایت دي علما وایي چې ضعیف دي، لیکن تاریخي روایات او اسرائیل روایت کې ځینې کې داسې راځي چې دغه د عاشورا ورځ یو تاریخي ورځ ده. آدم علیه السلام چې کله دنیا ته راغلی لسم د محرم د عاشورا ورځ وله، او روایت دا لیکي چې کله د آدم علیه السلام الله رب العالمین توبه قبول کړه هغه هم د عاشورا ورځ وله. ځینې روایت کې دا راځي چې د نوح علیه السلام طوفان چې کوم د اوبو طوفان چې کوم ورځ باندې ختم سو، په ځمکه باندې هغه کشتۍ راله، دا هم د عاشورا ورځ وله. ځینې روایت کې دا راځي چې نمرود ابراهیم علیه السلام دپاره 6 میاشتې سخت اور بل کړی و. ابراهیم علیه السلام هغه ته ورچاوي. کوم ورځ چې ابراهیم علیه السلام واچاوي، الله رب العالمین په اور کې ابراهیم علیه السلام ته نجات ورکړي. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. الله موږ ډایرکټ او اور ته امر وکړي چې سلامتی والا او ठंडा سه یخ او اور ठंडा سو. نو دا ورځ د عاشورا د لسم محرم ورځ و. بهرحال د ځینې تاریخي روایت بیان کړي دي علماو. یو حدیث کې راځي، اگر چې دا حدیث په سند باندې لږ خبر استه، ولیکن حدیث موجود دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام قوم مسلمانان هغه زمانه کې د موسی علیه السلام سره د فرعون د ظلم او د فرعونیانو د ظلم او د وحشت نه د مصر نه روان سو، الله رب العالمین په حکم سره چې کله دریای نیل ته ورسېدل، د شاته خواصه د دوی شاته لکه فرعون او دغه مسلح لشکر روان. نو موسی علیه السلام خپل امت وویل بنو اسرائیل چې د الله پیغمبر اوس خدای الله لک خلق موږ سرالو اوس موږ راګیر سو. نو موسی علیه السلام ته ویل چې تاسو غم مکوئ، ان الله معنا، الله تعالی مسردی. الله رب العالمین بیا موسی علیه السلام ته ویل سمندر په خپل عصا او لاټي او د لکړ او لرګي باندې اوه. کله چې هغه وایي الله رب العالمین بنی اسرائیل 12 قبیله هغه د پاره 12 لاري الله جوړ کړي په اوبو باندې سربیره، هغه د اوبو نه پار ووتل. د سمندر نه الله رب العالمین سلامت وایستل. د یو سړی کپڑا، د یو سړی لاسونو کې هغه جسم نوڅوي اوبو باندې لنڅوي هم نه وي. چې کله د فرعون لشکر لسله کرالی هغه په سمندر باندې راګړ شو، الله رب العالمین دریا او سمندر ته حکم وکړي چې اوس دا خلق ډوب کا. وای هغه وخت چې فرعون او د لشکر لسلک اټول ډوب سو، موسی علیه السلام او بنی اسرائیل ته الله نجات ورکړي. روایت او حدیث کې راځي چې دا د عاشورا ورځ ولا. نو کله چې بنو اسرائیل ته يهود ته الله رب العالمین د فرعون د لشکر نجات ورکړي، د دې دشمن یې غرق کړي، به تور شکریا لسم د محرم د عاشورا ورځ ولا په دې ورځ باندې يهودو د روزه نیولو اهتمام کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خالف اليهود، یو روایت کې راځي خالف المشرکین، بل روایت کې راځي خالف اليهود والنصارى، د يهود او د نصارا او د مشرکین مخالفت وکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زکه بل وکال ژوندۍ ولم، نو ان شاء الله مسلمانانو ته به خپل هم مسلمانانو ته حکم کوم چې روزه بنسو، خو روزه د صرف د يهودو پشان نه بلکې نهم او د لسم محرم د جدوار روزه بنسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا كان العام المقبل سمنا ان شاء الله اليوم التاسع. مسلم شریف روایت رسول الله را روان کال به ان شاء الله یو زیات روزه یعنی نم او د لسنهم او لسم د روزه پیغمبر علیه الصلاه والسلام بنسو. بهرحال دغه ورځ تاریخي ورځ ده. ازین خلک دا وایي چې په دې دا ورځ زکه تاریخي او د عظمت او د عزت او د احترام ورځ ده چې په دې ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګران نوسی المسیان چې حضرت امام حسن او امام حسین د کربلا په میدان کې د یزید لشکر هغه په ظلم باندې د تند او سخت تشنګي په حالت کې شهیدان کړي وو. نو د دې ورځې په دغه ورځ باندې دغه شهادت سویو. نو د لسم د محرم د هغه د وجه
محترمه ده عزیزانو لسم د محرم لکه موږ چې وختي ذکر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخکې څومره امتونو په اټول کې د دې عاشورا د ورځې احترام يهود په دا ورځ به تور شکریا روزه نیول رسول الله صلی الله علیه وسلم امت محمدیه ته دا حکم وکړي چې نهم او لسم دا دواړي ورځې به روزه نسی مسلمانانو د پاره محرم په میاشت خاص کر د عاشورا سره ورځ مخکې او د عاشورا د ورځې روزه نیول دا ډېر اجر او ثواب لري یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم د رمضان مبارک بعد په ټول کال کې بهترین ورځ چې د روزې لپاره هغه د الله میاشت محرم ده او روایت کې راځي چې کله د رمضان المبارک د روزې میاشت روزه لا نو فرض شوی د رمضان روزه دغه سمخ کې به د عاشورا د ورځې روزه لسم محرم د عاشورا د ورځې روزه به مسلمانانو نیول مسلمانانو د لپاره د فرض ولا ولیکن چې کله د رمضان المبارک د روزې فرض شوی د عاشورا د ورځې روزه نیول نفل شوی اوس مسلمانانو د پاره حکم دادی چې د اغیار او د باطل عقیده والا خلق نقالی نه وکي د هغه چم نه وکي بلکې دین اسلام چې کوم حکم کوي په دغه میاشت کې هغه د عبادت وکي صدقه وکي په دې میاشت کې د خاص کر د عاشورا سه ورځ مخکې او د عاشورا یعنی نهم او لسم تاریخ د محرم چې دی د روزه ونسي د روزې نیول اهتمام وکي او روزه باندې چې الله پاک څور کوي یو حدیث کې راځي عن ابي قتاده رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس او پښتنه وسو یا رسول الله د محرم د عاشورا د ورځې د لسم محرم د دې روزه نیول څه ګټه لري څه فائدہ لري نبی رسول الله سلام فرمایل صوم یوم عاشورا یکفر سنه الماضیه د مسلم شریف روایت د یو کال تیر سوي ګناهونه د تیر سوي کال ګناهونه الله رب العالمین په دې وجه باندې د محرم د عاشورا د ورځې د روزې نیول په بدل کې الله رب العالمین د تیر کال ګناهونه معاف کوي نو د محرم په میاشت کې مسلمان ته الله رب العالمین د روزې د عبادت حکم کوي ماتم کول سینکوبي کول جګر او بدن ټکول په چړو باندې ځان وهل خپل جسم په وینو باندې لطفت کول په خپل بدن کې جسم کې خنجرونه وهل چړې وهل چاقوګان وهل ځان په وینو بهول دا د اسلام حکم نه دی دا ماتم دا غم دا د اسلام حکم نه دی زخاریان چې دا شی خلک وویني د دنیا عالم کفر کافران به د اسلام څخه تاثیر واخلي هغه به یاره اسلام دغه دی چې په ټول کال کې یو ورځ راوځه خپل جسم روغ جسم بدن په وینو باندې لطفت دا اسلام دی دا خو د اسلام غلط روح دی چې د دنیا ته پیښیږي بهرحال غم او ماتم کول دا د اسلام امر نه دی دا د اسلام حکم نه دی کچیر غم کول او ماتم کول سینکوبي کول په غم باندې خپل جسم په وینو لطفت کول دا یو شری حکم وای نو د ټولو څخه زیات د رسول الله په وفات باندې دا شی پکارو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت صحابه خپل جسمونه په وینو باندې لطفت کړي وای لیکن چونکه دا امر د دین اسلام حکم نه دویم دا کچیر ته ماتم او غم کول ځان په وینو لړل ځان په وینو لطفت کول خپل ذکرونه او خپل سینکوبي کول او جسم ویني بهول دا ماتم او غم جائز وای د ټول امت کې رسول الله ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ثبات حضرت ابوبکر صدیق افضل انسان دی دا هغه په وفات باندې بیا صحابه خپل ځانونه خپل جسمونه په وینو باندې لړلې وي لیکن اچام نه دي کړی یو صحابي نم دا ثابت نه دی دا رقم کچیر ته دا وایي چې حضرت امام حسن او حسین په ظلم باندې شهیدان شوی دي داغه شهادت په ظلم باندې سوی دي نو حضرت عمر رضی الله عنه په منبر رسول په محراب رسول د رسول الله په مسجد کې د فرض المانزه د جماعت په حالت کې ولاړو یو ظالم راضي هغه حضرت عمر په خنجر باندې وای وینه د جسم روانه سو بهوش سورا پریوت رایلس په محراب رسول کې حضرت عمر رضی الله عنه په شهادت رسول شهید کیږي یو صحابي سوال نه پیدا کیږي چې د حضرت عمر په شهادت باندې دي هغه ماتم کړي سینکوبي دي کړي هغه دي ماتم او غم خپل ځان او جسم دي په وینو لطفت کړي کله هم دا ثابت نه ده حضرت عثمان رضی الله عنه بهترین خلیفہ بهترین صحابي دي خلفای اربعو کې دریم خلیفہ دي حضرت عثمان رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حضرت عثمان هغه شخصیت دی چې فرشتي او ملائکه د حیا کې شرم دی فرشتي د حیا او شرم کې په خپل کور کې ناس دي د قران کریم تلاوت کې یو ظالم رالی په تور باندې په قران په تلاوت باندې قران هغه خور دی قران هغه کلا او خلاص دی حضرت عثمان رضی الله عنه وینه په قران باندې لګیږي هغه شهید کی لیکن سوال نه پیدا کیږي یو صحابي حضرت عثمان قرآنی خپل اهل او عیال یو چا دې ماتم کړي خپل سینکوبي یو چام نه کړي په دې وجه باندې دا سینکوبي کول غم او ماتم کول روډونو تراوتل دا د اسلام امر نه دی اسلام مؤمن ته دوا حکم کوي که مؤمن ته غم او پریشانی رااله صبر وکړي او که مؤمن ته خوشحالي رااله نعمت رااله شکر وکړي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وبشر الصابرین ایز ما پیغمبره کم خلق چې په غم او پریشانی باندې صبر کوي هغه ته بشارت ورکړه
او مؤمنان څوک دي الذين اذا اصابتهم مصيبه هغه کسان دي چې دوی ته یو غم او پریشانی لاحقه سراسي نو بیا دوی سوای انا لله وانا الیه راجعون د الله په صلاح په سر او چشم باندې زموږ قبول په دی وجه مؤمن ته چې غم او پریشانی راسي مؤمن به صبر کوي او دویم مؤمن ته نعمت رالي شکر بو باس په حالت کې به شکر باس په غم کې بسینه کو به نه کوي جسم په پوینو باندې نه لړي خپل بیشتان به نشلوي خپل کالی او کپڑے به نشلوي خپل جګرونه به نشلوي د غم اظهار دا نه دی د دې غم په وخت کې حکم شرعي الله حکم دادي چې صبر واصبر فإن الله مع الصابرين الله رب العالمین صبر ولا صبر او که نعمت رالی شکر به واسه الله تعالی فرمایي چې زما د نعمت شکر وکي اضافه کوم لئن شکرتم لازیدنکم زما نعمت شکر گزاری کوي الله تعالی نور درکوم او که زما د نعمت ناشکری کوي به الله تعالی زما عذاب ډیر شدید دی وان کفرتم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید الله تعالی زما ناشکری د نعمت کې بیا زما عذاب صاحب بهرحال د شیعاګانو غوندي د شیعاګانو رقم ځانونه او سینکوبي کول دوی کې هغه د دوی د عقیده مطابق دوی د کې اهل سنت سنیانو لپاره مناسب نه دي دا عمل مسلمانانو لپاره بلکې د دوی مخالفت کول پکار دي یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي خالف المشرکین د مشرکین او غیر مسلمانینو مخالفت وکي یو حدیث کې راځي خالف اليهود والنصارى د يهودانو او د عیسایانو مخالفت وکي په لباس کې په قول او فعل کې په عمل کې د خلق مخالفت وکړي او سوال دا کیږي چې د محرم په میاشت کې د زموږ ډیر ځوانان هغه په دې خبر نه په ناخبرتیا او جهالت په وجه باندې د محرم په میاشت کې تور کپڑا اغوندي توري کپڑے اغوندي گویا دا د غم او د هغه اظهار دي چې څوک کوي علما لیکي چې توري کپڑے په محرم کې اغوستل توري کپڑے اچول دا مناسب عمل نه دی مؤمن د پاره مسلمان د پاره دا شی نه دی شیعاګان کې اهل تشیع او شیعه کې هغه د دوی د عقیده مطابق د غم اظهار دوی کوي په کپړو کې مسلمان د پاره سنی مسلمان د پاره دا مناسب عمل نه دی پیغمبر علیه السلام فرمای من تشبه بقوم فهو منهم کم سړی چې په قول او فعل کې په عمل کې په لباس کې چا سره مشابهت کوي په میدان محشر به الله دغه په جماعت او دغه په ټولي کې را پاسي راپورته کوي په دې وجه باندې د دې شیعاګانو سره مناسبت لپاره د دوی سره مشابهت لپاره توري کپڑے اغوستل مناسب نه دي علما دا منع فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمای الا لا تشبهوا بالمشرکین مشرکین سره مشابهت مکوئ بل روایت کې راځي الا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى د يهود او عیسایانو سره مشابهت مکوئ بهرحال محرم کې مسلمان د پاره حکم دادي چې صدقه او خیر او خیرات صدقه کول منع نه دي مسلمان یو سنی کور دی بل نور مسلمانانو ته ایصال ثواب د پاره نه هغه کې صدقه او خیرات کې د منات نه دي البته دغه ورځو تعین کول خاص د دې لازمی په دغه ورځ باندې کول ضروری نه دي هغه نه ورځ به مخکې وکي پښپژم شو اوم د نن وکي خیرات هغه ورځ وکي خو هغه ورځ به لازمی ضروری نه بولی البته یو شی دی ځینو روایتو کې یو روایت داسې حدیث کې راځي چې کم څوک د عاشورا لسم د محرم په ورځ باندې په خپل اهل او عیال باندې بچانو باندې په خپل کورنۍ باندې په رزق روزي کې خوراک شیانو کې هغه کې وسعت کې زیادتی وکي امید دي چې الله رب العالمین به د دې سړي په ټول کال کې رزق کې کوشادګي او پراخي راولي هغه حدیث اگر چې لږ ضعیف دي علما ور باندې په سند باندې خبره کړې ده لیکن حدیث موجود دي فضائل کې بالکل ویل شي عن ابي هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اوسع على عياله واهله يوم عاشوراء اوسع الله عليه سائر سنه رواه البيهقي بحوالة الترهيب والترغيب للمنذري دا حدیث روایت موجود دي چې کم سړی د عاشورا په ورځ باندې خپل اهل او عیال د پاره خوراک کې لږ اضافه وکړي امید دي چې ټول کال به الله رب العالمین د په رزق کې خوشادګي او پراخي به اچي او یو مسلمانانو کې د محرم او د دې سفرې په میاشت کې عام طور په دې بوډاګانو په دې سپنسرو زنانو کې دا شی ډیر مشهور دي چې زموږ خلک مسلمانان هم د محرم او د سفرې په میاشت کې نکاح نه کوي واده کوزده نه کوي خوشحالي نه جوړي دا وایي چې دا د غم میاشت ده او د سفرې میاشت منحوسه بدبخته میاشت ده پدې کې شادي کول پدې کې واده او نکاح کول دا به برکت دا خبر غلط دا هم د شیعاګانو اهل تشیع په سنی مسلمانانو کې دا شی په لا علمي سره په دې مسلمانانو کې خور کړی دي حالانکه د محرم کې علما لیکي چې په محرم کې نکاح کول سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ګران لور حضرت فاطمه چې نبی علیہ السلام ورته د جنت د زنانو سردار ویل ده نبی علیہ السلام د خپل ګران لور حضرت فاطمه نکاح د حضرت علی رضی الله عنه سره د محرم په میاشت کې کړی
تاسو وګورئ تاریخ مدینه لابن عساکر جلد 3 صفحه 128 یو سل 28 بیروت چاپ دغه رقم تاریخ رسول والملوک للتبری تاریخ تبری باندې مشهور دی هغه جلد 2 صفحه 410 بیروت چاپ هغه کې لیکلي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ګران لور حضرت فاطمه نکاح حضرت علی سره رضی الله عنه سره د محرم په میاشت کې کړو په دی وجه باندې د محرم میاشت یا د سفر میاشت منحوس بلل او به برکت بلل یا د غم میاشت بلل په دې کې خوشحالي اظهار خوشحالي ولا عمل نه کول دا د رسول الله د سنت خلاف دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه څوک په دین باندې زیات عمل نشي کولای چې پیغمبر خپل د ګران لور نکاح په محرم کې کوي او به برکت نه بولي د غم هغه نه بولي نو زه ته څوک چې بیا ودې ته د غم میاشت وای به برکت وای په دې وجه باندې په محرم کې نکاح نه کول وادو کوزده نه کول خوشحالي نه کول دا د شریعت او د رسول الله د طرز د رسول الله د ژوندۍ د اسلام خلاف عمل مولانا حضرت عطا الله شاه بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے چاپشتنه وکړه ول حضرت محرم میں نکاح جائز ہے په محرم کې نکاح کول جائز دي حضرت جواب ورکړي ول آپ بتاؤ محرم میں مسواک کرنا جائز ہے په محرم په میاشت کې مسواک کول جائز دي د محرم په میاشت کې د سحر د 2 رکعات فرض او سماح کې 2 رکعات سنت کول جائز دي او ورته حضرت دا خو سحر دا خو سنت عبادت دي سنت دي د سحر 2 رکعات محرم کې غیر محرم په هر وخت کې کول ضروری دي سنت دي او مسواک کول د سنت د داس سره یا مسواک کول سنت عمل دي که محرم کې غیر محرم د محرم سره د دې څه تعلق دي بالکل سنت عمل دي کولای شي حضرت عطا الله شاه بخاری رحمۃ اللہ علیہ ورته چې بھائی جیسے مسواک کرنا سنت ہے جیسے فجر کی 2 رکعات پڑھنا سنت ہے محرم غیر محرم کا اس سے تعلق نہیں ہے تو پھر نکاح بھی رسول اللہ کا ایک سنت عمل ہے نکاح هم د رسول الله یو سنت عمل ده چې کله مسواک په محرم کې کول سنت دي هغه نه پرېږدي د سحر 2 رکعات د ماپښین د فرض او سمخ کې 4 رکعات سنت کول په محرم او غیر محرم په هر میاشت کې کول سنت دي نو مسواک نو نکاح هم د پیغمبر علی السلام یو سنت بیا په محرم کې دا سنت باندې عمل ولې نه کوي په دې وجه باندې عزیزانو دین رسول الله مکمل مستبین کړی دي پیغمبر علی السلام قطعا هم په محرم ته منحوس یا د غم میاشت ویل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ثابت نه دي د رسول الله د دین او سنت خلاف دي قران کریم کې الله تعالی فرمای الیوم اکملت لکم دینکم الله رب العالمین وای دین مکمل شو چې دین مکمل شو بیا هغه کې خپل ځان شان کې زیاتول دا مناسب عمل نه دي او بل کچیرته په غم باندې په شهادت باندې په ظلم باندې ماتم کول سینه کوبي کول جسم او سینه په وینو لړل جسم په وینو باندې لطفت کول دا عبادت وای دا سنت وای دا ښه عمل وای نو رسول الله به خپل اکا حضرت حمزه باندې کړو حضرت حمزه رضی الله عنه کافرانو دا غوډه حشر کړیو چې د حضرت حمزه رضی الله عنه د شهادت ورسته شهید کول ورسته دا غسترګي راوېسته دا هغه پازه ور پرې کړل دا هغه شوندانه ور پرې کړل رسول الله خپل اکا حضرت حمزه رضی الله عنه جسم اولاش ولیدي به اختیار وجړل او ډېر جړاو فریاد وکي به ویل چې ظالمانو زما د ګران اکا سره څنګه حشر کړی دي وې نبی رسول الله چې حضرت حمزه د شهادت بعد رالی یو څه زنانه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور په چوکاټ باندې ناست وي دا عربو کې دا رواج چې یو غټ سړی به مړ سو یا شهید سو نو زنانه براله د هغه سره اظهار همدردی وکوله دا هغه په کور باندې به 3 ورځې جړاګانې کولې جړاوي وکوله جړل به رسول الله چرالی ازنانه ناست دي جاړي نبی رسول الله څه کوي وې ستا اکا حضرت حمزه چې ظلم سوی دي دا هغه اظهار یک جاتی ستا سره د غم اظهار د پاره مصطفی کور باندې 3 ورځې جړا کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د الله حکم خدا دی ان الله مع الصابرین مؤمنان هغه دي الذين اذا اصابتهم مصیبه چې دې ته مصیبت ورسیږي دی بیا صبر کوي قالوا انا لله وانا الیه راجعون واصبر وما صبرك الا بالله الله نبی ورته ویل چې زه صبر کوم لہذا تاسو زما په کور باندې جړا کول دا اظهار همدردی کول دا د دین اسلام خلاف دی زما د حمزه په غم باندې یقینا غم جنم لیکن طریقه دا نه ده چې تاسو راسي زما په کور باندې جړاګانی کوي غم اظهار کوي د الله حکم دادی چې مصیبت رالی غم رالی د مصیبت او غم په وخت کې باندې سړی صبر کوي الله رب العالمین دې چې سوال ثواب دې په دې باندې د عمل کو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین